الله الرحمن الرحیم د اکسل 2000 نن ورځ درس راغلاست. نن ورځ فقط دغه د کومې علامې چې موږ تاسو فنکشن کې دغه څخه استفاده کوو دا یو څو علامې دي، ساده علامې دا فقط سره وپېژنو او بیا به سټیپ قدم په قدم به بیا زه تاسو ته اډوانس فنکشن باندې کار وکړم. نن به راسو فقط به د علامې وپېژنو. دغه کومه علامه اول علامه چې تاسو وینئ د سټار علامه ده، دا موږ اکسل کې د ضرب د علامې په حیث باندې کاروو. دا د ضرب دی. که زه چیرې عدد ولرم مثلا 15 په بل ځل کې 10 ولرم، که زه وغواړم دا سره ضرب کړم، موږ په کیبورډ کې شیفټ 8 د ضرب څخه استفاده کوو یا هم هغه د نیومریک په خوا کې د اعدادو په خوا کښې هلته موږ دغه سټار علامه لرو چې دا د ضرب علامه ده. زه لیکم مساوي صحیح 15 دا حاصل به انتخاب کړو. د هغې څخه بعد به راسئ په هغه نیومریک خوا کې فقط سټار ووهئ او که هغه نه په دا کیبورډ کې کولی شئ شیفټ 8 او د هغه څخه بعد دوم سل انتخاب کړئ، انټر به کړئ. دا یې هم ضرب. دوم علامه چې وینئ خو ډېره ساده ده، جمع ده. هم ستاسې په کیبورډ کې په د الفا نیومریک کښې د مساوي او د پلس دغه یو دی، فقط تاسو شیفټ نیسئ پلس راځي. لکه زه چې اوس 15 ولرم په یو سل کې او په بل کې 10 ولرم صحیح، زه چې کله جمع کوم لیکم مساوي او دا سل به انتخاب کړئ. د هغه بعد څخه هغه د کیبورډ په هغه د اعدادو په خوا کښې هلته تاسو د جمع علامه لرئ، کولی شئ هغه کلیک کړئ. که نه یې دې خوا ته د الفا نیومریک په خوا کښې تاسو کولی شئ شیفټ او هغه د مساوي کی کښې کړئ، برابر تاسو ته د جمع علامه راسي. د هغه څخه بعد به لاس انتخاب کړئ او انټر به کړئ. دا هم جمع. او دغه رقم موږ منفي لرو، منفي هم چنان منفي کولی شئ تاسې ولیکئ 15 یا مثلا زه به ولیکم چې لس او منفي به ولیکو 8. دلته به زه ولیکم مساوي او د منفي علامه لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ بیا هم په کیبورډ کښې د اعدادو په خوا کښې د منفي علامه شته او په الفا دغه کوم د الفابیټ کلیان چې دی د ای بي سي کلیان چې دی په دې خوا کې موږ تاسې د منفي علامه لرو. نو زه به ولیکم انتخاب کړم مساوي لس به انتخاب کړم. د هغه څخه بعد به څه شی وکړئ منفي علامه به کښې کړئ. هلته ستاسې په کیبورډ کې هغه تاسې چې شیفټ انډرسکور په واسطه باندې کاروئ شیفټ مه نیسئ، فقط هغه کلیک شئ کړئ، هغه منفي دی. د هغه څخه بعد 8 او انټر صحیح. د دې څخه بعد راځو دې ته، دا ډیویژن دی، تقسیم چې دې ته موږ ملټیپلیکیشن وایي، پلس پوینټ ورته وایي، یا بعضې خلک اډیشن ورته وایي، او دا سبټراکشن یا ماینس، او دا ډیویژن دی. تقسیم علامه تقسیم هم های نشئ. لکه زه چې لاس ولرم تقسیم پر 15 باندې څنګه کوم لیکم مساوي صحیح لاس به انتخاب کړو. د دې څخه بعد ستاسې په کیبورډ کې فارورډ سلاش دې ته وایي فارورډ سلاش د اعدادو په کلیانو په خوا کې موږ دغه علامه لرو، تقسیم په حیث یې کاروو. او یا هم تاسې کولی شئ د شیفټ په څنګ ته یعنې د رایټ شیفټ په څنګ ته تاسې دغه علامه لرئ چې موږ کله شیفټ نیسو کوېشن مارک راولو، نه سوالي علامه راولو. نو که شیفټ مه نیسئ، فقط ما ساده هغه علامه کښې کړئ او د هغه څخه بعد 15 انتخاب کړئ او انټر. دا هم تقسیم. د دې څخه بعد راځو دغه دواړې علامې چې یو د غټ علامه بل د کوچني علامه چې موږ دې په واسطه باندې غټ او کوچني عدد ښیي. که تاسې دواړه خوله په خوله راولئ دا غیر مساوي عدد ښیي. غیر مساوي عدد په دې معنی که زه اوس مثلا ولرم مثلا لرم 1000 او دلته لرم مثلا 15000 صحیح 15000 زه دلته لیکم مساوي صحیح. دا سل به انتخاب کړو. د هغې څخه بعد دا دواړې علامې کوچنۍ او غټ علامې به دغه کړو. د هغې څخه بعد دا انتخاب وم. وخت انټر کوم دلته ماته جواب راکوي ټرو، یعنې دغه دوې علامې که چیرې موږ تاسې په کوم فارموله کښې کار کړو دا فارموله د غیر مساوي عدد لپاره د ښوولو لپاره استعمالوي. اوس زه دغه دوه عدده مساوي نه دي، دلته یې وایي ټرو مساوي نه دي، په واقعیت کې هم مساوي نه دي. که زه چیرې دا واخلم 15000 یې کړم بیا ماته راځي فالس. فالس په دې خاطر باندې دواړه عدد مساوي دي، مګر زما کومه فارموله چې ما کار کړې ده هغه د غیر مساوي فارموله ده. نو که تاسې دغه دواړه علامې د غټ او د کوچنۍ علامې خوله په خوله کار کوي نو دې ته وایي غیر مساوي عدد به ښیي. نو دې څخه بعد راځو دا د غټ علامه ده چې تاسې کولی شئ مثلا یو عدد ولرئ 10 مثلا ولرئ 15 صحیح. که زه مثلا ولیکم مساوي صحیح 10 انتخاب کړم صحیح او د هغې څخه بعد راسم دغه بل سل انتخاب کړم انټر یې کړم، دی به ماته وایي ټرو. ټرو په دې معنی چې موږ دغه علامه چې دا د غټ علامه ده، دغه علامه ښیي چې 10 دی در 15 چې دی غټ دی. او دا بل د کوچنۍ علامه ده، که چیرې زه بیا ولیکم چې 10 او په دا بل سل کې 15 ولیکم مساوي صحیح 10 به انتخاب کړو. د هغې څخه بعد به دغه علامه استفاده وکړو صحیح رابسو 15 انټر فالس صحیح. یعنې 10 نشي کېدای چې کوچني شي تر 15 صحیح.
نو که زه اوس دغه لس راواخلم 2 یې کړم بیا به زما جواب ټرو راسي. صحیح. د دې څخه بعد دا عین شکل دی، فقط دلته د مساوي شرط هم ورسره شته، یعنې کوچنی او مساوي. کوچنی او مساوي مثلا زه لرم 15 صحیح 10 دا اکثر وخت موږ فارمولې کاروو، مثلا زه لرم مساوي 15 چې دی صحیح کوچنی او مساوي دی د 10 سره ټرو. صحیح. دا کوچنی او مساوي دا غټ او مساوي عددونه ښیي، دا ټول دغه رقم. د دې څخه بعد راځو دې ته وایي کانکیټیشن چې بعضې خلک ورته وایي، او دې ته موږ تاسې په انګلیش کې د اینډ کلمه وایي نه، کله چې موږ تاسې یو لیست ولرو اینډ دغه په واسطه باندې ښیي. دلته هم موږ تاسې په اکسل کې بعض ځایو کې دې څخه استفاده کوو د عدد د یو ځای کولو دپاره، د نومان د یو ځای کولو دپاره. مثلا زه نوم لرم خان صحیح، په بل سل کې ولی لرم، غواړم دا د فارمول د لارې سره یو ځای کړم. څنګه کوم؟ لیکم مساوي صحیح د خان سل به انتخاب کړئ، د مساوي په کلیک کولو سره ودر چې لږ څه مشکل په ماوس کې راغلی، دا یو بټن لږ ترو غوندې دی. ښه دلته به راسئ مساوي به ولیکئ، خان به انتخاب کړئ، د خان څخه بعد به راسئ په خپل کیبورډ کې شیفټ او شیفټ او کی وګورئ، دا د اینډ علامه دا به انتخاب کړئ، د هغې څخه بعد به ولي انتخاب کړئ. ولي چې مو انتخاب کړئ دې څخه وروسته انټر. اوس وګورئ خانولي یو ځای کې، مګر هم که تاسې غواړئ چې دغه خانولي په مابینځ کې سپیس راسي، فاصله راسي، بیا به تاسې څه کوئ؟ تاسې کولی شئ دلته راسئ فارمولا بار ته صحیح، یا هم د لیکلو په دغه خپل دغه سیل باندې کلیک کړئ، F2 کړئ F2 د ایډیټ دپاره صحیح. F2 چې مو کړئ بعد د دغه ان د کانډیکیشن د علامې څخه بعد تاسې څه شو کوئ؟ وهئ کوټیشن سپیس بیا کوټیشن د هغې څخه بعد بیا شیفټ صحیح، دا چې مو واله انټر یې کړئ خان ولي، ګورئ اوس مابینځ کې سپیس دی صحیح. او د دې څخه بعد لرو دغه د طاقت علامه ده، که چیرې موږ تاسې ولرو مثلا چې مساوي فرض مثال 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 انټر مثلا 14 ولنه، تاسې کولی شئ اوس دلته موږ لرو 2 څلور واره په خپل نفس کې ضرب شوی دی صحیح ده. نو دا موږ څه رقم کولی شو چې طاقت د شکل څخه په لاس راوړو، هغه دا رقم دی مساوي صحیح، مثلا لیکو 2 صحیح، په خپل کیبورډ کې شیفټ شپږ دا د طاقت علامه ده، شیفټ شپږ صحیح څلور انټر 14 صحیح. دا سوه د طاقت علامه چې دې ته اکسپوننټ وایي، بعضې خلک اکسپوننټیشن ورته وایي اکسپوننټیشن. د دې څخه بعد یو بل شی هم زه تاسو سره وښیم چې هغه دی مثلا زه یو لیست د نومان لرم، فرض مثال واکمن، مثلا خان، مثلا واحد، مثلا نور صحیح. اوس زه تاسې کولی د فارمولې له لارې د خپل د حروفو الفابیټ یعنې دغه کیس ته شکل ورکړي، د الفابیټ غټ حروف یې کوچني حروف یې څه رقم غواړئ. مثلا تاسې کولی شئ ولیکئ مساوي صحیح، مثلا ولیکئ پراپر وبخښئ پراپر اوکې قوس لاس. اوس ټکسټ انتخاب کړئ، مثلا دغه واکمن به زه انتخاب کړم او براکټ یا قوس به کلوز کړم انټر. پراپر که چېرې تاسې دا فنکشن استفاده وکړئ ایکول پراپر قوس خلاص ټکسټ او قوس بسته، دا به تاسو ته دغه نوم په دا رقم باندې ولیکي لکه هره جمله چې موږ شروع کوو اول تورې به یې غټې، نوم هم دغه رقم دی، دی به نوم داسې تاته جوړ کړي چې اول تورې به یې غټې. اوس که تاسې وغواړئ دا نور نومان هم په لاس راوړئ، مثلا کولی شئ دلته کلیک کړئ او دا به ډرګ ډاون کړي، وګورئ نور اول ان غټ دلته نه و غټ، واحد خان ټول دغه رقم. که چیرې تاسې غواړئ چې دې تغیر ورکړئ بیا به دغه واکمن باندې کلیک کړئ F2 وهئ، یا هم دلته نه دغه کوئ، کولی شئ ولاړ شئ فارمولې بار ته، فارمولې بار د لارې څخه هم کولی شئ، خو خیر د دې ځای څخه نه دغه کوئ، کولی شئ دلته راشئ فارمولا بار ته، د پراپر پر ځای باندې لوور ولیکئ، لوور LOWER لوور معنا کوچني حروف انټر. اوس بیا وګوره ټول کوچني حروف شول، ډراګ ډاون وګورئ نور واحد خان ټول حروف کوچني شول. بیا راسئ دلته کلیک کړئ، دلته راسئ د لوور پر ځای باندې دا ور اپر انتخاب کړئ، اپر UPPER انټر. اپر بیا څه کوي؟ اپر بیا ټول چینجي په غټو حروفو باندې اپر. اوس وګورئ اپر
واکمن خان واحد نور. نو خدای دې وکړي چې پوه شوي یاست دا فقط هغه چا دپاره چې تازه اکسل شروع کړي د دغه علامو وظیفې او طریقې مو درمو ښولې. نو راځو به بیا به قدم په قدم د خیر سره انشاءالله زه به اډوانس فنکشن ته به ځو. او دلته که چېرې تاسې راسئ په اکسل کې ډاټا ټاب ته راسئ، هلته په ډاټا ټاب کښې موږ ډېر فنکشنونه لرو، فارمولې لرو. خو خیر آهسته آهسته به کار کوو، زه به آهسته آهسته مخته وګورو څنګه کېږي د خیره. نو دا هغه درس چې و خاص بیسیک درس و د هغه کسانو دپاره چې تازه اکسل شروع کړي وي. وروسته په نورو ویډیوګانو کې به نه کې قدم په قدم باندې و نه کې اډوانس فنکشن ته ولاړ سو. تر بله درس هم په خدای سپارم، بیا هم ستا د نیکو مشورو په هیله. د الله حافظ.